پر کابل پوهنتون د برید کولو اصلي طرح ونیول شو. امرالله سالي څنګه خپله ژمنه پوره کړه؟ سالي نن د دې برید کوونکي په اړه څه وویلي؟ دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله سالي د هغه کس هویت په اړه معلومات خپاره کړي چې په خبره یې د کابل پر پوهنتون وسلوال برید پلان کړی و. نوموړی وایي پر پوهنتون د برید یاد پلانونکی کس عادل نومیږي او د کشفي معلوماتو پر بنسټ د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوی دی. امرالله سالي د کابل امنیتي میثاق د 25مې ورځې پلان په پایله کې تازه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي. عادل د محمد عارف زوی د پنجشیر اوسیدونکی دی چې تر دریم ټولګي پورې د شریعتو پوهنځی لوستلې ده، خو وروسته بیا حقاني شبکې غړی ثناءالله لخوا جذب او پر کابل پوهنتون د برید کولو مسؤلیت ورته سپارل شوی و. امرالله سالي زیاتوي عادل پر کابل پوهنتون د برید کولو په موخه وسلې او مهمات په خوست کې د ثناءالله په لارښوونه له حقاني شبکې ترلاسه کړې وي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله سالي په فیسبوک د لیکنې پر دوام زیاته کړي. عادل نومی کس ورته د څېړنو په ترڅ کې ویلي چې په حکومت د فشار راوړلو په موخه ورته پر کابل پوهنتون د برید کولو مسؤلیت سپارل شوی و، څو په دې توګه افغان حکومت بدنام کړي او د خلکو روحیه وځپي. پر کابل پوهنتون وسلوال برید چې شاوخوا 10 ورځې وړاندې د 3 بریدګرو له لوري ترسره شو، پکې 22 تنه محصلین ووژل شول او تر 150 نور پکې ټپیان شول. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو سره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.